سلامونه او نیکې هیلې. زه د کابل ښار په یوه هسکه غونډۍ ولاړ یم. تاسو ښکلی کابل جان ګورئ. د کابل ښاروالي وایي کابل کې 25 سلنه ساحې د ماسټر پلان په اصولو باندې برابرې دي او پاتې نورې ساحې غیر پلاني دي. په دې خپرونه کې به د کابل ښار تر ټولو ښکلې قیمتي او له جنجاله پاکې ساحې تصویروم. زموږ خپرونه وګورئ. دا د 5مې حوزې اړوند خوشحال خان مینې سیمه ده. دا چې پلاني ساحه ده په نقشه کې ده نو ځکه یې قیمتونه لوړ او کوڅې پراخې دي. دلته د یوې مناسبې او ښې موقعیت درلودونکي نمرې قیمت تر $1,00,000 پورې رسیږي. درنو کتونکو تاسو د دې سیمې ښکلي تصویرونه وګورئ. موږ ځو د کابل یوې بلې ښکلې او قیمتي ساحې ته. له موږ سره مل اوسئ. رئیس اتحادیه راهنماهای نایب پنجم شهر کابل. خوشحال خان ساحه خو له مخکې پلاني ساحه شوې ده. د دې په تاریخ په اړه راته ووایئ. دقیقاً از سایه خوشحال خان که از زمان داود خان به یک پروژه بسیار منظم و بسیار عالی که یک زیبایی را به شهر کابل بخشیده و ساحه است که ساحه بسیار قیمتی بوده
فی بیسوا قبلا در سقوط اداره قبلی در 35,000 معامله میشد، حال در 55 نرخ به خلاف توقع بالا رفته. یو نمره تبصو باندې پیدا کی مناسب نمره چې موقعیت کی وي. خب اینجا در قسمت الف کس او ب، قسمت الف ب خوشحال خان کس به حساب فی بیسوا فروخته میشه که فی بیسویش 50 55 حتی تا 60,000 تا 45,000 هم به فروش میرسه. و قسمت جیم که است او 260 متر مربع است، او به حساب یک دربند نمره است. یک نمرهش از 65,000 شروع تا $1,00,000 هم. په $1,00,000 هم باندې نمره خرڅ شوی. دقیقاً تا $1,00,000 هم در ساحه جیم خوشحال خان به فروش رسیده است. څنګه دی پیدا کیږي نمره اوس په خوشحال خان سیمه کې؟ دقیقاً فروشات خیلی زیاد است. هر کس خواهش داره که به فروش برسانه، اما خریدار کم است. اما با وجودی که خریدار خلاف توقع، قبلا هم گفتم که خلاف توقع بازار بسیار بالا رفته، با وجودی که خریدار ما قدر موجود نیست، اما بازار ما هم طال این موضوع را درک نکردیم که موضوع از چی قرار است که بازار بالا رفته. کرایه کرونا دا پیدا کی کله پیدا کی؟ ساحات کرایی چون خانه کرا و خانه به جایز یا گرو فعلا بسیار کمیاب است و اصلا پیدا نمیشه و که پیدا شود مثلا 3 اتاق به 12,000 15,000 13,000 به کرایه است و 3 اتاق یا 4 اتاق که آپارتمان باشه 20,000 $25,000 یا مدل اوزو افغانی به اجازه داده میشه. د پلانی شرکونو په ارزښت باندې کراته وغږی تاسو د مسئول په صفت باندې؟ ما واقعا از امارت اسلامی خیلی خوشحالم که پروژه هایی را که ادارات قبلی تطبیق کرده نتانست، که ماستر پلان از زمان داود خان بوده و ماستر پلان دوم که در وقت اداره قبلی با اندک تغییرات پیش رو انداخته شد، او را خوشبختانه که تحقیق یک نمونه شام میتونین شما ایرا به همشهریان ما یک مژده بتین که سرک دیوانبگی الی دشت برچی هم تازه کارش شده، می 2-3 روز آغاز کرده. یو مسئول په صفت باندې یو بل پوښتنه کراته جواب کړي، کوم شهرک چې منظم کوڅې ولري، کوم شهرک چې منظم کورونه جوړ شوي، بازار اوی خاطر پارکینګ بلې خاطر همغه ته مو پلان شهرک ویل کیو وایو؟ دقیقاً ساحه پلانی کدام شهرک‌ها را ساحات پلانی گفته میشه. مثلا ما ساحه داریم در شهر کابل، ساحه ارزان قیمت. ساحه ارزان قیمت که از هم ساحه پلانی است که نمرایش منظم به شکل تقسیم بندی 3 به 3 تعیین شده برش. متراژ کوچه هایش معلوم است 10 الی 12 متر است. نمره چپه و راسته داره، منظم تقسیم بندی شده. سایه خوشحال خان میبینید که شما ما فعلا اینجا موقعیت داریم، کوچه هایش منظم به اندازه استاندارد، منظم بسیار عالی. نمره هایش 4.5 به 3 5 به 3 و 25 متر، 6 به 3 2 60 3 به 3 تقسیم بندی شده به شکل اساسی و به شکل منظم. و در ضمن در ابتدا بعد از وقت از طرف شاروالی کابل سند ملکیت داده میشه و بعدش بعد سند ملکیت قباله اول اجرا میشه که از طرف والی امون نظامی که نظامی که بوده از طرف والی قباله اول برش داده میشه، به اساس سند ملکیت قید میشه، قباله از اون با سلسله مراتب متعارف کس که به یکی دیگه فروخته میشه از طریق وسایق قبالت در جریان میفته. دلته تر څو منزله پورې اجازه ورکول شوې ده چې تر څو دغه بلند منزلونه لوړ کړي؟ څو بعد وي؟ ما بدبختانه بگویم که بعضی ساحه‌ای که در فعلا در خوشحال خان در کوچه ها مثلا نمره را گرفتن، نمره که مثلا باید 3 منزل اعمار شده باشه، نمره را گرفتن او را 5 منزل 4 منزل خلاف اصول شاروالی اعمار کردن، اما حال برشان متخلفاتشان در نظر گرفته شده و خوشبختانه که حال یک تن از انجینرهای شاروالی وقت کسی که اعمار میکنه 5 منزل یا 4 منزل امر میگیره، بازور شاروالی برش یک انجینر میته، انجینر الا تکمیل اسکلیت باید ساحه باشه. وقتی که ساعت تکمیل میشه باز رفع مسئولیت میکنه. چند منزل باید بالا شود؟ اجازه چند؟ خب یکی خوب بلند منزل، سایه بلند منزل است. ساحه بلند منزل که است در ابتدا 5 منزل تا 12 منزل. ساحه باید لابراتوار شود، هر ساحه از خود چیز داره که به اساس لابراتوار که زمین چقدر برداشت پذیر داره.
اسمم است محمد سمیم فرمولی، باشنده کابل کارت 4. د کابل په کارت 4 سیمه کې نمره به څو باندې پیدا کیږي و بسوال؟ فرق میکنه، نظر به مناطقش بسوا فرق میکنه. از بسوای 80,000 شروع است تا 2 لک و 2.5 لک دلار. چه رقم فرق میکنه بسوای نوش راسته چپه؟ نوش چپه و راسته داره و مثلا نزدیک به بازار موقعیتی طرف یعنی طرف سرک دارالمان فرق میکنه، طرف مسجد شیرشاه سوری گفته نرخایش فرق میکنه، بالاتر از طرف ها کرده. نمره که زیاد قیمت فروخته شده باشه تا اینکه بالا فروخته نمیشده باشه یک چند قیمتش؟ تا 250,000 دلار هم فروخته شده. 250,000 دلار. پایین‌تر چقدر؟ پایین‌ترش 1 لک. موقعیتشان خوب است، ساخت سازشان بسیار با سیستم انجینری پیش رفته. دیگه تمامش هم تو مکمل است. این حالا پیدا میشه بسیار؟ پیدا میشه بله. کرایه پیدا میشه؟ کرایه هم پیدا میشه، بسیار کم. گرو هیچ پیدا نمیشه. گرو چند؟ گروی ها متفاوت است نظر به بلاک شخصی مردم. دیگه در خانه 50,000 40,000 30,000 دلار است. د وزیر اکبر خان شهرنو څلورمې درېیمې کارتې او خوشحال خان مینه ترڅنګ خیرخانه مینه احمدشاه بابا مینه تایمنی کارت پروان چهارراهی قنبر شاهشهید او ځینې پلاني شهرکونه هم د پلان او قیمت په حساب د کابل په ښو ساحو کې شمیرل کیږي. کابل ښاروالۍ په تیرو 3 کلونو کې په لسګونه پروژې په پلاني او غیر پلاني سیمو کې روانه یا بشپړې کړي چې له دې سره کابل ښار مخ په پراخېدو او منظم کېدو روان دی. حالی که همشهریات ما در جهان هستند به گونه مشخص شهرولی کابل طبق پلان‌های اساسی و انکشافی که همه ساله داره به پیش میره. امسال شهرولی کابل در حدود 165 پروژه در پلان داره که در حدود 6.4 میلیارد افغانی سرش مصرف میشه و مطلقاً از هوای داخلی خود شهرولی کابل تمویل میشه. در حدود 50 پروژه از پروژه‌های سرک‌سازی به شکل کانکریت ریزی در ساحات غیر پلانی عملاً کارش فعلا که ما داریم صحبت می‌کنیم جریان داره و بیش از 20 پروژه از پروژه آبادی و عمرانی در شهر کابل به شمول ساختن سرک‌های بسیار کلان و اساسی مثل بخش دوم سرک کوتل خیرخانه، سرکی از میدان هوایی طرف گمرک میره، سرک چهار شهید لا قصبه و ده‌ها سرک دیگه عملاً کارشان در شهر کابل جریان داره. درنو هیوادوالو ډیره زیاته مننه چې زموږ د خپرونه هم درسره وکتله. د لا نورو ښو خپرونو د لیدلو لپاره زموږ وینډو اف افغانستان وڅارئ. تر بیا او بلې خپرونې مو په پاک او عظیم رب سپارم. د الله په امان.